سلامونه نیک هیلې او احترامات مې ومنئ. فضل شمالیوال یم د خپل یوټیوب چینل څخه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر یم. نن ورځ به د 12 زمانو څخه اولنۍ زمانه سمپل پریزنټ ټینس وایو. موږ سره اوسئ. سمپل پریزنټ ټینس یعنی ساده حاضره زمانه دوه بنیادی ساختمانونه یعنی سټرکچرز لري چې د مفرداتو لپاره مثبت سټرکچر سبجیکټ پلس ورب پلس SES plus rest of a sentence. منفی subject plus does not یا doesn't plus base form of the verb plus rest of a sentence. او د question یعنی د سوالیه د پاره does plus subject plus base form of the verb plus rest of a sentence plus question mark. او د جمع ساختمان یعنی plural structure د پاره مثبت structure subject plus base form of the verb plus rest of a sentence. منفی subject plus do not یا don't plus base form of the verb plus rest of a sentence. او د سوال یعنی د question د پاره do plus subject plus base form of the verb plus rest of a sentence plus question mark. simple present tense مونږ په درې حالاتو کې استعمالولای شو: regular, habitual او daily. ریګولر هر هغه عمل چې کله کله کېږي د ریګولر په نوم باندې یادېږي، لکه it snows in Kabul every winter. په کابل کې هر ژمی واوره وریږي. مطلب دا چې دغه عمل کله کله کېږي، یعنی واوره په کابل کې صرف د ژمي په موسم کې کله کله کېږي. منفي حالات it does not snow in Kabul every winter. او question یعنی سوال حالات does it snow in Kabul every winter. او habitual عادتي عمل ته وایي هر هغه عمل چې زموږ عادت وي د habitual په نوم باندې یادېږي. احمد smokes cigars. احمد سیګریټ څکوي یعنی سیګریټ څکول د احمد عادت ده. نو د منفي سوال د منفي جملې لپاره احمد does not smoke cigars. او د سوالیه یعنی question لپاره does احمد smoke cigars. دریم موږ سره ډیلی یعنی روزمره و چې دا هر هغه عمل چې روزمره یعنی هر ورځ کېږي د ډیلی اکشن په نوم باندې یادېږي، لکه لیلا goes to school every day. په دې جمله کې لیلا یعنی سبجیکټ مفرد ده، نو go فعل ده او د فعل سره موږ es اضافه کړی دي. to school every day د جملې اخره ده. او د منفي لپاره لیلا does not go to school every day. او د سوالیه لپاره does لیلا go to school every day. دغه درې عملونه په سمپل پریزنټ ټینس کې استعمالیږي. دا و زموږ د نن ورځې درس. امید لرم چې ویډیو مو خوښه کړې اوسیږي. د داسې نورو ښکلو درسي ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل فضل شمالیوال سبسکرایب او د ټالۍ بټن پرس کړئ. مننه تر بلې ویډیو د لوی الله پامان.